زموږ میلمنو سره راځو به خپلو میلمنو پره موږ سره زموږ یو میلمه دی چې د هغه باره کې شهزاد به یې ما واورېدل نو زه ډېر حیران شوم چې یو کس په د دومره کم ټایم کې دومره ډېر کارونه څنګه کولی شي یو ډېر ښکلی آرټسټ چې د هغه چې کوم کرشمې وې چې ما ته کوم په موبایل کې وښول چې په کوم انداز سره هغې هغه پینټینګز جوړ کړي نو یقینا دغه ګوتې د ښکلولو قابلې وي د هغې عمره خوږې خبرې ما ډېرې کمې اورېدلې دي د هغې عمره خوږ غږ دغه شانته کې په معاشره باندې د هغې یو ډېر جوور نظر دی چې د معاشرې ډېر سلکتې ہوئے مسایل وي په هغې باندې هغې په ډېر لیمیټډ ریسورسز کې لګیا وي واړه واړه ویډیو کلیپس جوړوي او د معاشرې د اصلاح کوشش کوي اقبال محسن بنیرې موږ سره موجود دی السلام علیکم وعلیکم السلام ډېره زیاته مننه سر ډېره زیاته مهرباني خوشحاله اوسئ اقبال صاحب هر کله ډېره زیاته مننه شهزاد صاحب خوشحاله اوسئ ډېره مننه اقبال صاحب سره به د هغې په دې ټول فنډ حوالې سره به خبرې کوو چې دوی دا دونه فنون څنګه په یو ځان کې جمع کړي دي او لګیا دی ټایم ورکوي نو سره خبرې کوئ زموږ ته پته لګي زموږ ویورز په کم کم ځای کې ناست دي او موږ ګوري زموږ پروګرام خوښوي نو کوشش کوئ زموږ سره په پروګرام کې شرکت کوئ تاسو صحیح جی میلمنو په لپاره زموږ سره اقبال محسن صاحب یو ډېر ښه انځورګر دی د انځورګر پېژنې څه له وایي دا خو زما وختي تپوس هم کوم انځورګر څه ته وایي ما هم نن زده کړو انځورګر وایي پینټینګ والا ته که نه پښتو کې ورته وایي نو دا راته ووایي چې د ډومبۍ خو تاسو دا دونه څیزونه چې کوم تاسو لګیایي د ډایرکټر پروډیوسر رایټر که نه چې کوم تاسو هغه کلیپس ما سره شریک کړه چې کوم تاسو ډېر ښکلي طریقې سره جوړوئ نه علاوه تاسو پینټینګ کوئ سوشل اکټیویټیز کې هم پیش شي څنګه مینیج کوئ بسم الله الرحمن الرحیم د ټول نه مخکې خو ستاسو په خصوصي توګه بیا د زمرد بنیري صاحب حمید خان صاحب په شمول ټول د خیبر ټلویزیون څومره ټیم دی دا ټولو ډېره زیاته مننه کوم چې ما ته وخت راکړ ډېره مهرباني هر یو څه چې وي که نه سراج صاحب شهزاد صاحب مصطفی کمال صاحب چې هغه درد غواړي فیلم غواړي چې کله په زړه کې درد وي که نه زما په خیال د دنیا یو څیز داسې نشته چې هغه ته بیا هغه مرام ته ونه رسېږي یا هغه ته بیا حاصل نه کړي او بیا خلکو سره شیر نه کړي نو درد فرسټ اف آل درد چې دی نو هغه ضروري دی بل زه یو ورکوټی آرټسټ یم ځان ته به ورکوټی آرټسټ وایم دا ویل کېږي چې په یو آرټسټ کې دننه یو شاعر هم وي کلاکار پکې هم یو آرټسټ وي یا خو دغه آرټسټ برش راواخلي په کینوس باندې یو عکاسي وکړي د کام د ملک انځورګري وکړي یو ماشوم پکې فرض کړه وښیي غریب لاچار بېوسه هغه خلکو ته وښیي یا په دغه آرټسټ کې چې کوم بل آرټسټ دی هغه شاعر دی هغه قلم راواخلي لیک وکړي خلکو سره یې معرفي کړي متعارفي کړي خلکو ته وښیي یا هغه دی چې هغه په ما غالب شوی دی بیا زیاتر هغه کلاکار دی هغه د لفظونو نه یو داسې څه جوړ کړي کردار ته یې ورکړي هغه باید په سکرین باندې خلکو ته وښیي نو زه بیا وایم چې د دې ټولو هر څه نه په بیک باندې درد وي که نه دا ټول بیا کېدی شي ممکنه ده درد نه بغیر ګرانه ده ګرانه ده مصطفی ته کې درد شته که نه ته چې کومه خبره وکړه نو هر ژوندي کې درد موجود وي احساس موجود وي چې د هغه په چاپېرچل کې څه ښه دي څه بد دي نو تاسو چې کوم جامع د الفاظو ته واچولو ډېره بهترین وه چې یاره دغه درد موجود وي نو څوک ورته د لیک شکل ورکړي څوک ورته د پینټ شکل ورکړي د اواز شکل ورکړي ریډیو ورته کې فورم یوز کړي د اواز شکل ورکړي دغه شانته کې زموږ چې کوم دا ملګري ناست دي میوزیشنز دي د دغه آرټ یو ډېره غټه حصه ده دا پینټینګ چې کوم ستاسو لکه میوزیک هغه ځان له یو ګران کار دی دا پینټینګ څونه پورې تاسو وایي چې دا مهم کردار ادا کولی شي اصلاح کې لکه شاعري خو چونکې موږ زیاته ګورو چې هغې کې جذبې والا موجود وي دغسې میوزیک کې په دې کې چې کوم دی څونه تاسو ګڼئ چې زموږ د سماج اصلاح کېدی شي ډېر مهم سوال تاسو وکړو ویل کېږي چې پینټینګ د تمامې دنیا ژبه ده زه به د دې نه شروع وکړم هغه دا که فرض که شاعر په خپل ځای لوی اهمیت لري څنګه چې ما وویل که شاعر لس کتابونه ولیکي په خپل ځای باندې هغې دپاره وختونه پکار وي پینټینګ کې چې کله ته یو انځورګري وکړي بیا کې یو عکاسي وکړي زه وایم چې دا په یو سیکنډ کې په یو منټ کې او په یو ګنټه کې هغه څه ښوولی شي کوم چې په زرګونو کالو کې نشي ښوولی که پینټینګ تا او دا د تمامې دنیا ژبه ده پینټینګ تو کا جوړ کا هغه ته یو پښتون ته وښایي هغه به پېژني یو انګریز ته وښایي هغه به پېژني یو عربي ته وښایي هغه به پېژني نو پینټینګ د تمامې دنیا ژبه ده او دې چې په دغه یو کلیک کې
څه خولی شي کنه زما په خیال هغه نور څه نشو کولی. صحیح وای زبردست دي بس ډېر زه خپل د ډیفینیشن هم وکړم دا مو ته پته نه چې کوم وي سایکولوژي وایي کنه د علم منتقلی شي ده مونږ عموما زمونږ ایجوکیشن سیستم داسې دی چې مونږ په لیکلو باندې ډېر زور وړو خو سایکولوژي ایجوکیشن سایکولوژي دا وایي چې مونږ سره د 70 نه 80% علم چې کم دی نو هغه په کتو زده کېږي نو هغې کې واقعي د تاسو چې کومه خبره وکړه نو آرټ یا د پینټینګ چې کوم دی د کتو څیز جی قدرمنو کتونکو یو وار بیا هرکلی خیبر سهار د مردان سنټر نه روان دی ډېر خواږه میلمانه را سره نن ناست دی یقینا چې څنګه چې زه ترې خوند اخلم نو تاسو به ترې هم دغه شانتې خوندونه اخلي ځکه چې د هغې فیلډز داسې دي چې دا د هر یو کس د زړه آوازي که هغه د آرټ د پینټ په شکل کې وي او که هغه آرټ د لیکلو په شکل کې وي موږ سره نن دواړه ملګري ده